بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید شاگردا لاجیکال فانکشن میخوانیم. کدامش؟ لاجیکال اول اند است. ببینید شاگردا شما شاید اند و اور را بفهمی که به خاطر چیست در اکسس شاید خوانده باشی که اند و چی اور چی فرق داره، به خاطر چی استفاده میکنی اند اور استفاده کردن اند اور. اند many option. How many option? And many option all of true. چی؟ true. و اور که باشه اگر یک دانه فالس هم باشه. یک اگزامپل در کنم عموما تا تو بازار تلاش دکان تا اگه راوړه سره درمیانو ګریټ ټماټر دام اند ویل کنه کاږي چیرته وی رمیان براوړه کاږي نه رمیان مراوړه یا درته دسه ما چې دکان ته لاړ شه یا اگې راوړه یا رمیان راوړه. اپشن می دوه درکړه کنه کدی کې یا اگې یا رمیان که هر وی ټرو راځي کدی کې یو نه دا بیا څه شي صحیح ده. اول راځو اند باندې بحث کوو. کدام فانکشن ببین شاگردا دیسا اف هم برات کار میکنم اندم. خب اینجا آمدیم یک فانکشن ایش هست فرمولا هم دیگه کار میشه. نیم جاب گرید سالری by grade. Salary by what? By grade. فانکشن اینجا میکنی. فانکشن این و اف استفاده میکنی. یک نفر برات بگه اگر انجینرانم 20 نفر است 100 نفر است دکترام است امید تو منیجرم است با گرید کار میکنه. در افغانستان په دیگه که وظیفه نه کنه معلم صاحبان په گرید کار کوي کنه کوي ها په گرید باندې وظیفه کوي. درته وایي چې تم ټیچر دام ټیچر ستا ای گریډ د دی بی گریډ دم چې ای گریډ یو هغه د 500 اضافه ورکو نسبت ای گریډ والا بی گریډ والا دا فانکشن څنګه په ایکسل کې خونه شوی خو شوی اف کې چې دلته اوس ملټیپل اپشنز ورکوم کنه ملټیپل اپشن چې ورکوم دلته به اند استفاده کوم شه دا ورم ایکوال اف اند کچیرته جاب مساوی کوتیشن منیجر بود چی بود؟ منیجر کاما گریدی چی بود؟ قوس شروع منیجران چند دانه است خب گرید ای بود. باز چی کو قوس شروع کاما قوس شروع کاما سالری از سالری کتی چقدر پیسه جمع کو 1200 چقدر سالری که بود 1200 ورش جمع او گفتم اگدایی خانه منیجر بود بس چی کو پیسهش 1200 اضافه او اند او اف فانکشن در تکوم صحیح ده یس صحیح ده. دی سها یک نفر آمد نامی چیست مثال علی است جاب منیجر است با کدام گرید کار میکنه گرید ای اشان است گرید ای سالری چقدر است 5000 هیچ کار نکرد چی میکنیم اف این کا اینی خانه مساوی منیجر بود باز اینی خانه چی کو اینی خانه اگر مساوی چی بود ای بود باز سالری کتی سالری چقدر پیسه جمع کو 1200 آمد یا نامد صحیح. اگر آل منیجر است منیجر اینجا گرید دادم که منیجر گرید با ای است. ببین اگر اینجا بی منیجر گرید کدام گرید با داره بی داره فالس شد همین تنها سالری شنه سالری به گرید نیست سالری که اینجا اند ما استفاده کردیم. ببین داموسا ها
همین رقم شما پیش میری. صحیح. اند کردیم، باز شروع کردی کاما اف اند اگینی خانه مساوی چی بود؟ منیجر بود. قوس کاما گرید مساوی چی بود؟ بی بود. کوتیشن قوس شروع کاما سالری باز چی کو؟ خیره بندو قوس بند سالری جمع چی؟ جمع میکنی. ما میگیم که اگه منفی بود سالری چقدر پیسه منفی کو؟ 600 از پیسهش منفی کو. ببینید یک نفر است، منیجر است، یک ټیبل به منیجر مثال به ټیچر جور میکنی. ټیچر دا مکتب کار میکنه، ټیچر گریड داره یا نداره؟ ټیچر پلانکه ټیچر بیستانکه. اینجا مثال نور ټیچر است، منیجر است و کدام ای گریड کار میکنه. به کدام گریड ای است که ای است. سالریش چقدر است؟ سالری 6000. 1200 که جمع میکنه جمع نمیکنه چقدر میشه؟ 7200. دی سها ولی است. ولی هم منیجر است. با کدام گریड کار میکنه؟ با بی. چقدر معاش داره؟ 6000 معاش داره. از این چی میکنه؟ 600 منفی میکنه. یا اینی به خاطر چی؟ به خاطر ټیکس هم جور میشه. ټیکس که کٹ میکنه مسئول پیژنه. په اداره کې چې معاش اخلي نه پیسې چې دا د مامورینو چې تقاعد لپاره پیسې ګرځي. صحیح ده؟ او ټیکس که تنخواه چې درکوي په هغې کې څه کوي؟ پرسنټیج ګرځوي چې مثال دا ټیکس در داخلي مالیې په شکل. دا مې ولیکو چې دې تنخواه نه 4 چکې د دې د ما ورته ویل 600 درنه کمیږي. صحیح ده؟ که چېرته منیجر و ګریډ بي و ګناه بیا دا ده 600 درې کمې شي. که دلته مې ولیکل که چېرته منیجر شي و ګریډ ای و بیا د څه شي 1200 دې ورسره جمع شي. همداسې اپشن یې ورکوه همدا جوړ کړه که نه. باز این رقم آپشن نمیتونم جور کنم. چی چند ریگارد برش دادم. این کردم که اینی انتخاب کنم. این نباشی چند دانه سلاین انتخاب کردن نمیتونم. آهو یواز یو چویسم خو چې کله خانه دا و داسې دي شي کله دلته مې څو خانې انتخاب کړي. C10 B10 و باز C10 B10 څو دانې خانې قریبا دلته یو خانه ده چې D10 درې خانې درې چویس مې ورکړي درې واړه ترو دي. او انا کار F دا فانکشن د څه شو؟ د end. په end باندې موږ د څه کوو؟ اوس دلته ډیر کسان دی انټری کوي. دلته مثال راځي خان دی انټری وکړه او زه ټیچر یم. صحیح ده؟ هر یو ځان ته سالري لري. ټیچر په کوم ګریډ باندې کار کوي؟ د ای ګریډ باندې کار کوي. سالري 6000 ده. صحیح؟ او بل دلته نه هغه نه کېږي که نه خو ګریډ یې نشته فالز به راسي. صحیح؟ دا چې دی مثال کوک دی. د دې مثال ګری په کوم ګریډ کار کوي؟ په ډي ګریډ باندې. د دې سالري سم نه ده؟ دا ګریډ سالري ده. دلته راځم بیا ورته وایم چې منصور څه شی دی؟ منیجر دی. په کوم ګریډ باندې کار کوي؟ په بي ګریډ باندې کار کوي. تنخواه یې ته ما ورته ویلې بي ګریډ والا نه څو کموه؟ 600 تنخواه ده خو د درې کمه دغسې خو کېږي که نه لکه اوس مو سره منیجر ورکړی چې کله منیجر ګریډ ای باید 1200 ورسره اضافه شي. که چېرته درته ووایي چې په دې جاف کې هر څوک چې خو چې کله ګریډ ای 1200 ورسره اضافه شي بیا وسیل ورته دي. هلته منیجر ورته مه ورکوه. بیا وسیل ورته دي. پوه شوې؟
هر څوک هلته خاص منیجر ته جاب ورته مشخصه وه صحیح ده بیا به داسې ورته انتخاب او خاص ګریډ دا ګریډ واخله او سلري واخله چې هر څوک یې ګریډ کړی ته یې دا وکړه دا په یوازې اف کې ایم ته ضرورت نشته اوس دلته زه راځم هغه فنکشن درته کوم دویم چې دلته منیجر یې د منیجر سلري راته ټوټل وباسه چا سلري ټوټل وباسه منیجر دا په کمنډ کوو اف صحیح ده اف کا چیر ده دا خانه شي دا خانه کوټیشن څه شی راځي دا به وره نه راځي مساوي ډبل کوټیشن منیجر ډبل کوټیشن کاما بیا څه وکړه بیا د سلري یې څه کړه جمع کړه دا فنکشن صحیح شو دلته یو منیجر ها څنګه یو فنکشن دلته کوم زه یم که په دې یوازې اف کارو اینډ اف باندې خو پوه شي په دې کې څه کار کړو اینډ هم کار وکړو څه کار کړو اینډ دا فالس څرنګه راځي فالس فنکشن کې هم درته کار کوو فالس دا معنا زه ورته یم فال د دې وخت کې ته 2 ولیکل دلته دې 3 ولیکل 3 فالس فنکشن استفاده ایکوال دویم دا خانه چې ده دا غټ وړوکی ده د چا نه د دې دریو نه ما ته څه وایي فالس څه فالس ترو دا لاجیکل فنکشن دی صحیح ده فالس ترو دا صورت استفاده کوي اوس که چیرې د غواړې ترو استفاده کوي څه استفاده کوي ترو وګوره دی د فالس او ترو دا خو یو پیرر ته وایم دا فارمولو کې څه زیات استفاده کوي درته استفاده کوم زیات دلته ورته وایم ترو دا خانه زه ورته وایم چې څه ده دا خانه چې ده وړوکې د چا نه وړوکې ده د 15 نه ما ته وایي ترو صحیح دا ټرو فالس ما ورته داسې وکړو که نه دا خو راته وایي ټرو فالس صحیح ده اوس وګورئ حقیقت پرې زه دروغ کومه همداسې حقیقت دی ټرو وباسله که نه څه مې ورته وویلی چې A1 چې دا وړوکې ده د B1 نه ما ته څه وویلی ترو زه هم نه دلته یو فنکشن نه بل کومه فنکشن ده د ناټ په نامه ده چا په نامه ناټ په نامه ګوره همدا ترو خبره زه پرې فالس کومه که چېرته زه یم غلط و راته ترو لیکه چېرته صحیح و راته څه لیکه فالس لیکه اگر غلط بود چی نوشته کو ترو نوشته کو اگر صحیح بود چی نوشته کو فالس چی قسم میکنه equal not صحیح equal not اینی خانه میگم که خورد است از اینی خانه چی برای ما میگه true صحیح نفهمید خود دلته می خاص نه دروغ می پر اختیار کړ کنه دا څوک چې 15 شواړه دي د دریونه کمپیوټر وای ترو دلته ناټ مې ورته سره استفاده وکړه چې فنکشن مې ولګوله ناټ صحیح غلطي او غلطي صحیح دا استفاده خو به ډېرې استفادې کوي د دې استفاده په دې قسم که نه زه درته مثال یو خانه کې دلته چا لیکلی چې احمد او بل دی په یو خانه کې زه وایم چې هر وخت کې لیکه 3 انسي په بله خانه کې لیکه 2 انسي صحیح ده د دې دواړو د ما د ترو راوځي که چېرته دلته 3 چا ولیکلې ایکولي ولیکلې بیا دلته ما ته څه راکړه فالس راکړه اوس ګوره دا خو درته هم دلته اجرا کوم بیا دلته ورته راځم ایکول څه شی ایکول ناټ که چېرته 3 زه ورته وایم 3 چې دي واړه دي سی که از خورده سرچند از 35 خورده است یا نیست دا خو معلوم گپ دی کنه دا اوس ما ته څه وایي فالس صحیح غلطی آفرین
دلته ناټ سر کې استفاده شو که نه ناټ درته وایي چې ناټ ترو یعنې نه مه کوه دا صحیح مه راوله فالس او په ترو باندې درته بدلوي ناټ ته داسې ولیکه چې که چېرته فیلډ سره غلطي موږ ته به ترو راباسي فیلډز که چېرته فیلډ څه شي فیلډز که چېرته صحیح وي یعنې میټ وکړي سره دواړه سره یو شي بیا موږ ته دا څه لیکي فالس به لیکي که چېرته فیلډ میټ ونه کړي غلط وکړي دا بیا کمپیوټر موږ ته څه لیکي ترو به لیکي که صحیح ستا خبره ته داسې صحیح ده کمپیوټر به څه لیکي فالس که ته وایې چې داسې مثال غلطه ده کمپیوټر به څه لیکي ترو دا د چا په واسطه د ناټ دلته لاجیکل فنکشن کې ما درته انډ وویل چې انډ څه دپاره استفاده کېږي چې څو خبرې خو ټولې تروي پردي وي په اور کې که چېرته یو پره یو پردی راوړي کار کوي به درته که نه دا اور فنکشن ده زه درته وایم اف که چېرته اور دا خانه مساوي اکول وینډوز equal کاما صحیح امدا خانه مساوي څه شوه دا سوه بیا څه وکړه کاما 6,000 پیسې که چېرته اف قوس شروع اور که چېرته دا خانه څنګه شو اور که چېرته مثال دا خانه لاجیکل 1 is equal to داس صحیح ده که چېرته داس اور فنکشن مې استفاده کړه کاما که چېرته امدا خانه equal to څه شوه وینډوز کوټیشن کاما بیا چې وکړه 500 ولیکه بیا څه وکړه 500 ولیکه د 5,000 ولیکه 5,000 شټه نه پروا نه دی خپله بدلوي ښه ودرېږه قوس بند کاما بیا چې وکړه 4,000 کاما 0 ودلته راځمه ورته لیکمه خان داس وایي څه وایي داس وایي څو پیسې ولیکي 400 ولیکلې کمې نه لیکله که دلته اوس بل څوک راشي وینډوز هم وایي د ډاس او د وینډوز یو قیمت دی هغه هم 400 ولیکي اور څه کولی شو یعنې که چېرته دا و که هغه و زه درته وایم مثال یو دا کمپیوټر ورکوم ما ته هغه وایي ساحل وایي که چېرته نورلا راغی که د نورلا ورور راغی دا ورته ورکوي بیرته استاذه دا یو مخکې تا مثال ورکړی لکه څوک دوکان ته لاړ شي که نه ورته چې قلم هم راوړه کتابچه هم راوړه اور دی چې کوم یو کې په دې کې که چېرته یو فالز یو ټروی هم فارموله صحیح کېږي په اینډ کې که چېرته یو فالز فارموله نه صحیح کېږي پوه نه شوې دلته ګوره که ډاس ولیکي وینډوز نه راځي که وینډو ولیکي ډاس نه راځي پوه شوې دلته دا فارموله هم داسې دوام ورکولی شي څو شیان مثال مساوي بیا دوام ورته ورکړه دلته وسیم دی وسیم ته زه ورته وایم دا اکسل وایي دې ته هېڅ نه راځي ولې فارموله مې په دې نه ده اجرا کړې هېڅ قیمت نه ورکوي
که دلته زه اوس راشم وسیم دی وسیم څه شی وایي داس وایي انټر کوم ورته 400 د قیمت ته راسته وایي اوس اور فنکشن کې لکه زیات شرطونه ورکولی شو او یا که چېرته یو پکې مثال فالز هم ولري پروا نه کوي که یو صحیح فنکشن سرته رسېږي په اینډ کې که چېرته یو غلط وي نو نور ټول صحیح فنکشن نه کېږي. And false if error not or true if error پاتې شو true خو ما چې یو دا صحیح سره دواړه true ورکړي false به دا ورکړي دا لاجیکل فنکشن چې دی لاجیکل فنکشن دا فارمولو کې ټول زیات یوز لري صحیح ده فارمولې چې ټول سټینډ کېږي فلا یا به سم اف یا به سام یا به اف ګټ اټ دا په لاجیکل فنکشن زیات دی if error یا if error ته کار کوم صحیح په دې کې مشکل end false if end څو آپشنه سره مثال راوچتوي چې end دای ټول دي دا صحیح په یو خصوصیات پکې خصوصیات دي ټول صحیح false کې غلط باشه دودانک false کې غلط باشه if کچیرته د if کې کچیرته کمانډ درته وکړم زر ته شل شپې پر کار کوم if صحیح ده اف باندې ټول فنکشن کې 2000 افیس کې په اف باندې اته ارګومنټ ول کوي څو دانه اش د ارګومنټ ماده د میتانه کې اف از اش اف اضافي داده نه میته دای کې څه قدر میتی چې کار می کوي څومره چې ورکول شي اف ایرر کو ناٹ خو مرته ویل چې د فالس او ترو کچیرته غلطی به غلط او ترو هم صحیح کی اور خو کچیرته څو دانه راوچت کې یو په کې صحیح کړو ټول غلطي درته هم امغه یو لیاس کې درته فارموله سره راباسي ټرو راباسي په دې باندې به زیات غږیږي صحیح ده پر ازو هغه فنکشن چې مثال یوزج د فنکشن لپاره چاته شتا سي مستازا سي چاته بزنس ایکسل شروع کوي واړه چې مثال ټولي فنکشن ورته کوي داسې فنکشن یې دا وایي پیمنټ ډیټ کوم څو فنکشن ویلې وي استاد راغلی و ایډیټ دا ډیس پر کوم ویلې ایډیټ return a serial number of the date that is dedicated number of months before after the start date دا هم په سیریل نمبر باندې موږ څه شي کی ډیټ کی څنګه equal date قوس شروع څه ته وایي start date سره ضرورت months هم څه کا جمع کا څلور دانه months سیریل نمبر ورته وایي ډیټ ته سیریل نمبر کوي months ور سره کوي هم ور سره جمع کوي دا څوک درته وایي ډیټ راته چې تا واړه سیریل نمبر تا واړه دا فنکشن سره نمبر په تر ډیټ سره ولا شي استاد کې چې نه ډوپلیکیټ څنګه
دا تاریخ دوپلیکیټ دی بیا دا نمبر سیریل نمبر نه دی نه خو ما یو راوچت کو نو اوس چې څنګه راغلم تاریخ بیا دلته ایکوال خو هغه نه بیا درته مطلب ډیټ راوچي ډیټ ایکوال دا تاریخ کومه ته چې بیا تاریخ راوخلم دا تاریخ دسه څنګه استاد دا مثلا دا یو څه د 315 کوي یا سیریل نمبر دا چې د دې تاریخ دی او د سره بیا څلور میاشتې هم جمع کړي او اوس چې دا تاریخ لیکو بیا سره مې څه بیا هم د سیریل نمبر دا بل لیکو او دا بل لیکو نه داسې نه اخلي بیا ورته ګوره تاریخ تاریخ کې لږ فرق راځي ایډیټ قوس شروط لدینه تاریخ دی کنه کاما څلور انټر څلور یو درې اوه شپږ فرق یې وکړه دا ډیټ مختلف دی کنه د دې ډیټ یو سیریل نمبر دی دا ډیټ چون دی دا 12مه میاشت او دا چې دی 19مه میاشت پوښتنه ورونه د ډیټ په څه کې سیریل نمبر یې دلته وګوره چې کله راشي په ډیټ باندې ودرېږي څرته وي ایډیټ څرته وي return the serial number of the date and that is in indicated numbers of months before or after the started date همان هم سره مثال او اشاره وکم هغه کې دا یو اشاره کول میاشت سره چې دا مثال څه قسم ترجمه شي څه قسم د دې سیریل چیرته راشم زه دې کې مانس نه لیکم اس ایکوال دلته ورته وایم چې ایډیټ قوس شروع دا انټر دلته ورته وایي چې مانس هم ورته باید چې واچي چې مانس وانه چې نشي کولی سیریل نمبر دې وباسي Return the serial numbers of the last day of the month before or after specified number of the months. Equal month start date comma that's شګي دا چې کله په ټیکس کې واخلې د تاریخ سره درته میاشت جمع کوي به درته ښیي زه ټیکس کې درته دا زه ساحه ټیکس کې اخلم فارمات ټیکس ورکوم ورته خدای وکړي چې وي شي 12 جنوري 2012 کال دلته راځم ورته وایم 12 د جنوري 2012 کال دلته راځم 12 د فبرवरी صحیح ده 2012 کال دلته میاشت هم ورکوم مثلا 3 یو ډیټ راولم یو تاریخ ایکوال څه شی ایمونت څه وکړه د دې تاریخ سره کاما څه شی جمع کړه د 3 میاشتې جمع کړه انټر خو درته نه ښیي دا اوس جنوري ښیي فبرवरी مارچ اپریل په دې سټایل درته ښیي څنګه به کوي د تاریخ سره موږ کولی شو چې مان جمع کړو څه جمع کړو میاشت جمع کړو خو میاشت دي یو تاریخ کې مثال ته یو میاشت چا درکړي ورته وایي چې 45 میاشت بلکې تاریخ سره جمع کړه کوم تاریخ ترې جوړېږي دا سریال نمبر ورته وایي چې په دې سټایل درته جمع کوي که نه پوه شوې په دې حالات کې سریال نمبر دا راوباستو چې د فارمات ټیکس یا نمبر صبر وکړو ښه ایمونت قوس شروع دې ډیټ سره واخله څه وکړم کاما دا څو میاشتې ورسره جمع کړه دا 3 میاشتې ورسره جمع کړه انټر د سیریل نمبر په شکل دې حالات کې ښیي سیریل نمبر پاس ډیټ تاړم ایکوال ډیټ قوس شروع دی انټر انکورکټ خدا نورلا چې کله ولیکل شي د دې سیستم دا درته خپله د ایډیټ په شکل اوس ما لیکلی دی چې 12 د جنوري مې لیکلی که نه جنوري 2012 کال زه ورته وایم چې 2012 کال د دې سره 3 میاشتې جنوري سره جمع کړه دا 3 میاشتې جنوري سره جمع کړي څه ورته وایي 12 د اپریل واخلي که نه دلته باید چې اپریل ولیکي اپریل ولیکي 2012 کال و دا اپریل نه لیکي چې څه ګناه نه دي صحیح ده ایمان څخه داسې کار کوي څه کار دلته کوي د تاریخ سره څه جمع کولی شي میاشتې جمع او خپله راغله
نه ایمان قوس شروع مینی تاریخ جمع 4 انټر دا په سیریل نمبر په دیانت د ټکس په ساحه کې فارمولا کوم ته نه کېږي فارمولا خیر لیویټ هوار خو کار وکړو نه مو کړی ش پلس آر پلس ایرو کی زنګ د دې راته هوار وباسه ایچ او یو آر equal our top د کوم ټایم نه د دې ټایم نه انټر ته یې 14 مانث هم د سواله منټ هم د سواله دا هم کړی دي کنه په تاریخ کې نیټورک ډیز واله نیټورک انیشل جان نیټورک ډیز صحیح نیټورک صفا کار په څو ورځې راځي زه ورته وایم چې دې تاریخ او د دې تاریخ نیټورک ډیز راوباسه چې رخصتي پکې نه هغه ورځې اکوال نیټورکس کوم یو واخلم دا تاریخ نیټورک ډیز دا تاریخ او کاما دا تاریخ څه درته 15 ورځې راځي وګوره 22 او 12 رخصتیانې ترې وباسه څو ورځې راځي منځ کې 22 دلته راځم که نه د سرته تاریخونه لیکم چې بیخي پرې پوه شي د یو تاریخ دی که نه کنټرول پلس ایروکي کم تاریخ دی 12مې میاشت 12 دلته هم 12مې میاشت دی څوم تاریخ چندم تاریخ 22 2012 دې دواړو تاریخو منځ کې څو ورځې فرق دی 10 ورځې که نیټورک ډیز دی نه شاید درته 7 ورځې وباسي رخصتیانې 6 ورځې یا رخصتي 2 ورځې هفته کې باسي 2 ورځې شاید وباسي دی نیټورک خارجي 2 ورځې چوټي ده نیټورک ډیز د کم تاریخ سټارټ په دې تاریخ شوی دی کاما اینډ په دې شوی دی تا ته څه وایي تا ته وایي 22 ورځې پاتې کېږي هفته کې څو ورځې وباسلی 2 ورځې صحیح ده 2 ورځې چې وباسي 8 ورځې کېږي که نه هفته کې میاشت کې 8 ورځې وباسي هفته کې 2 ورځې باسي مثال ساټرډې سنډې چوټي یا لکه زموږ چې پنجشنبې جمعه ده نیټورک ډیز هغه دا بل دی انیشل ده نیټورک ډیز موږ ته کولی شي تاریخ نه خاص نیټ ورځې وښیي چې دا د کار ورځې دي صحیح ده په دې تاریخ کې دې تاریخ یعنې رخصتیانې ترې وغوتره بچې که هالیډیز درته معلوم وي بیا کولی شي هالیډیز ورکړي دا یو تاریخ دی 12 مثال 2 2012 دې سهامه دي سی 2 2013 دوه تاریخ دي که نه دلته اوس خپل په خوښه ورځې ورکولی شي څه رقم کولی شي په خپل په خوښه زه ورته وایم نیټورک ډیز انیشلز به تاریخ شروع شده کاما به تاریخ ختم شده خب کاما که کنی چند روز رخصتی است ساتردی سنډی است مانډی ټیوزدی است کدام روز است باید بگم زمانگه کم روز شو رخصتی ده ترسی و فرایډی ده که نه ده خو ولې زموږ د حکومت داسې ده ولې فرایډی هم دې کې شته که نه یوازې فرایډی دا ده صحیح ده زه درته وایم چې دا 15 شپېته ورځې راځي که یې نه شل ورسره استفاده کړي صحیح ده دا نیټورک انیشل INTL صحیح ده دې کې بیا کولی شي چې څه وکړي خپل په زړه په خوښه باندې ورځې ورکړي دا ورځ اضافه ده دا ورځ داسې نه شي تاریخ وړاندې وروسته شي مطلب وړاندې وروسته تاریخ څه شی دی که چېرته اوس سبا د چا رخصتي تېره شوې زموږ سبا رخصتي راځي څه وخت رخصتي سبا ده که نه اوس بله رخصتي خوا تېره شوې ده رخصتي مو ورته معلومه وي چې دغه ورځ باید رخصتي رخصتي ورته هم انتخابولی شو چې کومې ورځې رخصتي ده پوه شوې هالیډیز چې ورته لیکي
ناو دا د فارموله یو تاریخ بل تاریخ ورکړه هلته نیټورک ریز ورکړئ خو راوچتوي یې نه کامه ورکړه خپله راوچتېږي ناو څه کار کوي چې داسې هم لیکلی شي ناو قوس شروع تاریخ ډیټ اینډ ټایم درته اوسنی راولي اوسنی ډیټ اینډ ټایم غواړئ څه یې ولیکه اکوال ناو قوس شروع قوس بند سیکنډ په دې خو نه پوهېږي سیکنډ مثال څنګه سیکنډ باسي څه شي ده اکوال ازي چې قسم سیکنډ مې کشي قوس بند انټر چلو سی خب टाइम جور کدا میتا है از टाइम با والیو چی میکنی تغییر میکنی میبینه کسمی टाइम بچی تغییر میشه convert text times to into excel serial number والیو text time مطلب زل تزم text حالات کې ایریا د چی اخلم text اخلم صحیح text ایریا مې وصل ته وایم 12 بجې دي څو دي 12:22 کې time equal time value دا value ده time باندې خپلېږي time خپله جوړول time value tab دا text enter دا time value بدل که نه لکه ډېر چې څنګه په time value بدلو دا time هم درته په value باندې بدلولی شي خو یو شي ته پام اوسي زیات وخت چې فنکشن نه شي کولی څوک نه کېږي ورلته راته ولې ټکس رانه وخت یو ټکس ایریا مې ورته انتخاب کړه ده چې اوس داسې نمبر ایریا کې ټایم جوړ کړي ګوره کنټرول پلس شپ پلس کالون دلته زه اوس راځم اکول څه ورته لیکم ټایم ویلیو ټاپ دا ټایم ورته راخلم ماته څه وایي نه کېږي غلط ولې چې ټکس ایریا به ورته انتخاب ټکس به دلته ورته راخلی چې د ایریا د ټکس ده د ایریا د څه شی ده جنرال ایریا ده سیریل نمبر ټایم درنه څوک کو غواړي که نه چې ټایم سیریل نمبر راکړه هر شی خو یو سیریل نمبر لري که نه د داسې خلک دي چې د دې سیریل نمبر دغه ټایم معلوموي یا دا ټایم په سیکرټ معلوموي په څه شي معلوموي سیکرټ ټایم دی په سیریل نمبر سیکرټ معلوم مثال امنیت کار دی امنیت وظیفه ده دا کار څنګه شي په سیکرټ په سیریل نمبر یې لیکي چې کمپنۍ هم کشف نه کړي صحیح ده و دا بیا کولی شي چې بیرته کنورټس کړي وایي دلته چې فار فنکشن اینجا که بی که سریال فنکشن استارت شد چی باید بگم؟ یه چی گفته؟ convert text time to in excel serial number for a time number from this کنه em to this number ته بدل today نن کوم تاریخ دی صحیح ده tab قوس شروع قوس بند 11/22 یعنی تاریخ اسپاره time and date weekday څه شي کوي هفتې ورځ راته ښیي په یو تاریخ کې څه شی ښیي هفتې ورځې مثال چې په دې تاریخ کې څو دي نو زه دلته ورته ځم ویک ډے سیریل نمبر ورته شي اخلم ټاپ سیریل نمبر واخلم په دې کې ودي مې دا یو ډیټ دی که نه په دې شیټ کې وګوره داسې یو ډیټ چې موږ تاسې شته بدل کړی سیریل نمبر ته یو ډیټ دا سیریل نمبر ته هم ډیټ بدل کړی و که نه په دې سیریل نمبر کې زه څه غواړم ویک ډے غواړم ټاپ په کوم سیریل نمبر دې سیریل نمبر کې څو دي ویکس دي درې ویکس چې باندې د ډیټ دی هم باسمه ګوره اکول څومه ورځ د هفتې ده اوس زموږ څومه ورځ د هفتې ده شپږمه ده که نه و ده ته وګوره زه یم ویک ډے نو په دې تاریخ کې د هفتې څومه نه پېژنم چې څومه ورځ د هفتې ده انټر تا دوی پنځمه ده صحیح ده
د دې طرز ورځ څومره کې پنځمه کې کنه فرایډے شپږمه ده شپږم صحیح دغه د عیسوي تاریخ درته ښیي په هفته کې درته ورځې ښیي د اووه نه پاس نه ښیي څو ورځې په هفته کې اووه ورځې که نه یعنې د ویکس چې څومره ورځ د هفتې ده پوه نه شوې اوله ورځ د هفتې کومه یوه ده زموږ سټرډې ده که نه او خارجان اوله ورځ کومه ده منډې ده که نه منډې ټیوزډې دوشنبه وینسډې چهارشنبه ترزډې پنجشنبه او فرایډې او سټرډې صحیح ده په دې پوه شوې خو ویک نام په کال کې موږ څو دانې ویک لرو 52 کنه درته ویکس باندې څومره ویکس ده په کال کې ده زه ورته وایم ویک وشماره راته تا په کم په دې کې څومره ویک ده تا ته وایي 42مه ویکس شروع ده څومره 42 څومره مهم شی ګوره ویکس درته شماري په تاریخ کې درته هفته راوچتئ چندم هفته است ویک سم ویک نام چی باید میکنه؟ هفته درته شمار کوي چې هفته څنګه ده صحیح ورک ډے د کار ورځې صحیح زه ورته وایم ایکول ورک ډے په دې تاریخ ما کار شروع کړی دی کامه ښه څو ورځې دي 33 څو رخصتي ده پوه نه یم دومره ورک سټیج دی راځي په دې تاریخ کې هغه شو دا فنکشن ته راځو دا فنکشن کې زیاته کله اکثرا صحیح نه غلطي کېږي سرچپه یو نه بل کار کوي که نه ورک ډے returns the serial number of the date before and after a specific number of work days هغه 33 ورک ډیز راته څه وښوده سیریل نمبر یې راته وښوده صحیح ده او 33 ورځې ما ته څو ورځې ورکړې سیریز دا ده میانه د سیریل نمبر یې ډېر نشاندار ورک ډیز صحیح ورک ڈیز تو می که ماهی که در روز کار کردیم این سیریال نمبر روان میکنی این با سیریال نمبر که بدل میشه با ایکس او انیشل ورک ډیز معنا هغه کار کوي لکه په نیټ ورک ډیز کې چې وي نیټ ورک ډیز ورک ډے انیشلز دا هم درته سیریل نمبر په شکل باسي خو ورک ډیز څه شی انیشل د دې تاریخ کامه څو ورځې دا 12 کامه کمې ورځې پکې څه شی دي هالیډیز دي هماقاسې صحیح ده سیریل نمبر به درته ښیي خو هالیډیز هم پکې هالیډې به درې ایسته کړي ته دا وینسډې او ترسډې دي درته وایي دومره سیریل نمبر د دې 12 لاندې که ورک ډیز انیشل په ډیټ کې موږ لګیا یو د ډیټ همدا کار صحیح ده په دې کې د هغه خاص ورځو سیریل نمبر ښودلی شو خو ورک ډیز یا هالیډیز پکې هم معلومولی شو هالیډیز دا ورځې دي یا د نور راته هغه وښیي سیریل نمبر year this is the sticker making year equal year
1200 شو 14 ما سیریل نمبر راته بیرته په کال بدل کو کنه صحیح ده وای څواب کال دی 2012 کال دی صحیح ده 2014 کال که چیرته دا سیریل نمبر بدلوم اکول یا هغه میاشت چې چیرته نږدې دا داسې حالات راولي لکه راونډاف په شکل دې نه راته کال وباسه 2014 میاشت هلته راونډاف ته نږدې کېږي که نه پوه نه شوې د شپږمې میاشتې لاندې خو 12 کال لسکه پورته شو راونډاف سیستم لري نږدې کېږي صحیح ده پوه شته په دې خبره سر نمبر کی کار راځي بدل خود نمبر بدل موضوع مسائل تقریبا آفرین equal اینجا اول نمبر نوشته کردیم صحیح کی چی است equal year YER tab یعنی برای ما بدل کو انٹر صحیح ده څه سیریال نمبر یې هغه کولای شي بیرته او تاسو څوک سیریال نمبر وایي دې کال راته وباسه کلاس په دې باندې خط کن Iraq start date comma end date په منځ کې د start date او د end date څه شي ښیي مسافه ښیي په څه کم شکل ښیي د سیریال نمبر په شکل صحیح ده نوم یې year rack year rectangle rack frequency استاذ بتشير الدخيل سيريال نمبر کی returns years fraction پوښوي ها fraction چې د دې په منځ کې مثال کم تناسب دی یا فرق دی یا کسر چې دی په مابین کې راځي هغه درته ښیي صحیح ده د دوه تاریخو در منځه کسر ښیي دواړه تاریخونه مې یو شی ورکړل ته کسر وڅوکلو مې نښودو که یو تاریخ لږ بدل کړم بیا به څه کوي دوه تاریخو تر منځه بیا چې ښي کسر یو دېرشمه میاشت نه کسر بیا بس دی کوم فنکشن یې وکړئ لاجیکل اف ایریر په لاجیکل کې پاتې دی ښه اف ایریر باندې کار شته که نه چې پاتې شو